مولوي صاحب محترم پوښتنه کړې ده یو مسجد ده هغه کې اجاري مازونه زاړه دي او څوک کور ته وړي کور کې هغه باندې مونږ کول جایز دي که جایز نه دي محترم مرګري هر هغه جالمه سي مسجد تراغه جمعه ته هغه د جمعه د پر وقفي د جمعه نه وړل جایز نه دي کداغه جالماز مصلا دی باندې مونږ کېدو یعنی قابل د انتفاع وا نو پم دی جمعه کې به باندې مونږ کولای سي او کدي جمعه کې نه وی راوړلې د دې زوړوالي وجنه لري کوي نو بیا به د خامخا خرڅيږي بیا چې څوک استعمالوي نو د خرڅېدو په صورت کې اخلي به پیسې به د جمعه په فند کې دی او دغه جالمازونه بیا د استعمالولې سي نو جالماز وی پکای وی د جمعه یو هر هغه شی وی چې هغه استعمال شوی وي یا قابل د انتفاع وي یعنی نو دغه استعمال سي پیسې په مسجد فند کې داخلي نه بعد د استعمالولې سي دا ما سره فتاوا شامله ده ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود دا څلورم جلد صفحه 359 همدارنګه د دې په اخر کې صفحه کې لیکي سئل شیخ الاسلام عن اهل قريه افترقوا وتداعي مسجد القريه الى الخراب وبعض المتغلبه يستولون على خشب المسجد ينقلونه الى ديارهم هل لواحد من اهل القريه ان يبيع الخشب بامر القاضي يمسك ثمنا ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال نعم او بیا غشتيسي او د اغشتونه بعد بیا کور کې استعمالولې سي کذا فی المحیط دا شامل د کتاب الوقف څلورم جلد صفحه 409